السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسې به په نننۍ برنامه کې د مرکزي زاویې مهمه قوس او د دایرې له شعاع سره اشنا شو. دقت وکړئ، مخکې د دې چې رابطه یې ولیکو باید موږ او تاسې مرکزي زاویه د دایرې شعاع او مهمه قوس وپېژندو. دقت کوئ، همدغه دایره په نظر کې ونیسئ. په دې کې مرکزي زاویه که تعریفوو په دې ډول تعریفېږي چې مرکزي زاویه له هغې زاویې څخه عبارت ده چې راس د دایرې په مرکز کې او زولې د دایرې شعاګانې وي، لکه په دې ډول. همدغه زولې شعاګانې راسې په مرکز کې شتون ولري، دې ته ویل کېږي مرکزي زاویه. مرکزي زاویه که په تیتا سره وښیو، دقت وکئ، د همدغې تیتا مقابلې برخې ته ویل کېږي، یعنی همدغې برخې ته چې مقابل قوس، دې ته ویل کېږي مقابل قوس، او زولو ته یې شعاګانې د دایرې وایي. دقت وکئ، زولو ته یې شعاګانې ویل کېږي، تیتا ته یې مرکزي زاویه ویل کېږي. مرکزي زاویه او ایس ته یې مقابل قوس ویل کېږي. ایس ته یې ویل کېږي مقابل قوس. په مثلثاتو کې د دوی ترمنځ ځانګړې رابطه شتون لري چې په دې ډول ده. مقابل قوس مساوي کېږي، مقابل قوس مساوي کېږي مرکزي زاویه ضرب شعاع یا ضرب آر. که چیرې په سوال کې موږ څخه شعاع مرکزي زاویه یا شعاع وطالبي، نو په دې ډول پیدا کولی شو. دقت وکئ، مقابل قوس مساوي کېږي مرکزي زاویه ضرب شعاع، یعنی مرکزي زاویه ضرب شعاع. د آر پیدا کولو دپاره اطراف په تیتا باندې ویشو. دقت وکئ، اطراف په تیتا باندې ویشو، نو آر به مساوي شي ایس تقسیم تیتا باندې، یعنی مقابل قوس تقسیم مرکزی زاویه شعاع به لاسته راشي. که چیرې وغواړو چې تیتا پیدا کړو، اطراف بیا تقسیموو په آر باندې په دې ډول. دقت وکئ، نو تیتا به مساوي شي ایس تقسیم آر باندې، ایس تقسیم آر باندې. همدغې درو رابطو په اساس موږ او تاسې کولی شو هره نامعلومه برخه پیدا کړو. درې رابطې مو زده کړلې چې یو یې عمومي رابطه ده. د مقابل قوس د پیدا کولو دپاره مرکزي زاویه ضرب شعاع کوو. دویمه د شعاع پیدا کول. د شعاع د پیدا کولو دپاره مقابل قوس په مرکزي زاویه باندې شو، او د مرکزي زاویې د پیدا کولو دپاره مقابل قوس په شعاع باندې ویشو. دقت وکئ، یو څو سوالونه په دې کې حلوو. لومړی مثال په دې ډول ده. که چیرې موږ ته راکړل شوي چې مرکزي زاویه یې 90 درجو سره مساوي وي او شعاع
مساوي ویلې څلور پر پای سانتي متر سره. نو تاسو مقابل قوس پیدا کړئ. د مقابل قوس پیدا کولو دپاره موږ فارمول لرو چې دلته مو لیکلی ده. مخکې د دې چې فارمول کې وضع کو باید لومړی موږ او تاسې درجه راډیان ته تبدیل کو. درجه راډیان ته تبدیلول موږ او تاسې زده کړي وو چې 180 درجې مساوي کیږي له پای سره او 90 درجې بونو مساوي شي پای پر 2 سره. یا کچېرې نور ستندرې زاویې وغواړو چې پیدا کو په دې ډول پیدا کیږي. 80 درجه ستاندر ده. 80 درجې مساوي کیږي پای پر 3 سره. 45 ستاندر زاویه ده مساوي کیږي پای پر 4 سره او 10 درجې ستاندر ده پای پر 6 سره مساوي کیږي. همدغه اړیکې په یاد در سره ولرئ چې په مسایلو کې بیا مشکل نه لرئ. دقت وکړئ 90 درجې لیکلی شو پای پر 2 سره. نو فارمول لرو اس مساوي کیږي تیتا ضرب آر. د تیتا پر ځای راکړل شوی قیمت او د آر پر ځای راکړل شوی قیمتونه وضع کوو. نو مقابل قوس یا ایز به مساوي شي مرکزی زاویه پای پر 2 ضرب آر مساوي ده 4 پر پای سانتی متر. دقت وکړئ پای لی پای سره د منځه ځي. 1 ضرب 2 2 ضرب 2 2 نو مساوي بشي 2 سانتی متر. که چیرې د یوې دایرې مرکزي زاویه له 90 درجو او شعاع پای پر 4 سانتی مترو سره برابرۍ نو مقابل قوس به له 2 سانتی مترو سره مساوي وي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې موږ ته مرکزی زاویه راکړل شي مساوي وي له پای پر 8 راډیان سره او مقابل قوس راکړل شوی وي 8 پای سانتی متر. 8 پای سانتی متر وای تاسو یې شعاع پیدا کړئ. دقت وکړئ د شعاع دپاره موږ فارمول لرو چې مساوي ده له ایس پر تیتا یعنی مقابل قوس تقسیم مرکزی زاویه آر مساوي کیږي مقابل قوس تقسیم مرکزی زاویه. موږ ته د ایس یعنی مقابل قوس او مرکزی زاویه قیمتونه راکړل شوي دي پر ځای قیمتونه وضع کوو په دې ډول. دقت وکړئ مقابل قوس مساوي ده 8 پای سانتی متر سره او مرکزی زاویه پای پر 8 راډیان سره برابر ده. دقت وکړئ که چیرې صورت ته یو مخرج ورکو نو کسر الکسر تشکیلیږي. د کسر الکسر ساده کولو دپاره لرې ضربې لرې نږدې ضربې نږدې کوو په دې ډول. دقت وکړئ 8 له 8 سره ضربېږي. مخرج د صورت یو ده 1 له پای سره ضربېږي. که چیرې د کسر الکسر په ساده کولو کې مشکل لرئ نو د ریاضیاتو برنامې وګورئ. هلته ما په تفصیل سره په کسر الکسر کې د کسرو په باره کې ځانګړې برنامه جوړه کړې ده. دقت وکړئ 8 ضرب 8 4 کیږي پای سانتی متر. 1 ضرب پای سره مساوي کیږي. پای لی پای سره اختصار کیږي. جواب راځي 4
سانتي متره. جواب کېږي 4 سانتي متره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې مرکزي زاویه نه معلومه ده. په لومړی مثال کې مقابل قوس، په دویمې مثال کې شعاع معلومه نه وه او په درېیمې مثال کې مرکزي زاویه پیدا کوو. دقت وکړئ دا مثال کې که چیرې مرکزي زاویه پای پر 8 مقابل قوس 8 سانتي متره وي نو د دې شعاع طول به 4 سانتي مترو سره برابر وي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې مرکزي زاویه پیدا کوو. که چیرې موږ ته شعاع راکړل شي په دې ډول مساوي وي له 4 سانتي مترو سره او راکړل شوی وي مقابل قوس مساوي وي له 180 درجو سره نو تاسو یې چې مرکزي زاویه پیدا کړئ. د مرکزي زاویې پیدا کولو دپاره موږ فارمول لیکلی و چې مقابل قوس تقسیم شعاع باندې تیتا مساوي کېږي A/R باندې. تیتا په خپل حال لیکو او د SR پر ځای راکړل شوي قیمتونه لیکو. S 180 درجو سره مساوي ده او R S له 4 سانتي مترو سره برابر. دقت وکړئ AC پر R AC مساوي ده له 180 او مخرج کې 4 دي. دقت وکړئ یعنی R له شعاع 4 سره برابر ده. 180 تقسیم 4 باندې مساوي کېږي 45 درجو سره. انشاءالله چې تاسو به په دې باندې په بشپړ ډول پوه شوي وای. یو بل مثال ته دقت وکړئ. بل مثال په دې ډول ده که چیرې مقابل قوس له 2 سانتي مترو سره برابر وي. که چیرې مقابل قوس له 2 سانتي مترو سره برابر وي او مرکزي زاویه 45 درجې وي نو تاسو یې شعاع پیدا کړئ. مرکزي زاویه 45 درجې وي شعاع طول یا اوږدوالی پیدا کړئ. دقت وکړئ د شعاع پیدا کولو دپاره باید لومړی درجه په راډیان تبدیل کو چې موږ لیکلې وه 45 درجې مساوي کېږي پای پر 4 سره. همدلته مې درته لیکلي وو چې 45 درجې مساوي کېږي له پای پر 4 راډیانه سره. R به مساوي شي فارمول موږ لیکلی و AC پر تیتا. R مساوي کېږي AC پر تیتا. موږ ته راکړل شوی دا د S قیمتو 2 سانتي متره او د R د تیتا قیمت راکړل شوی ده پای پر 4 راډیانه. نو R به مساوي شي صورت یو مخرج ورکو 2 ضرب 4 8 2 ضرب 4 8 پای سانتي متره 8 پای سانتي متره. دلته مو د پای پرېښودلې ده 8 پای سانتي متره. مخرج کې 1 ضرب پای پای بولی پای سره د منځه لاړ شي 8 سانتي متره به د شعاع طول شي. انشاءالله چې تاسو به اوس وکولی شئ
د مرکزي زاویې مخامخ قوس او د دایرې شعاع ترمنځ اړیکه کې مسایل حل کوي او د دوی ترمنځ اړیکه مو پیژندلې وي. یو فعالیت او یو تمرین لیکو. دقت کوئ، فعالیت او تمرین په دې ډول دي. لومړی فعالیت لیکو او بیا ورپسې تمرین. د فعالیت دپاره مې جوابونه هم درته پیدا کړي دي، تاسو هم کار پرې وکئ او تمرین دپاره جوابونه تاسې پیدا کئ. په فعالیت او تمرین کې اکثره مالې کانکور فرمود څخه مسایل راټول کړي دي. تاسو په دې کې یو سوال هم مه پرېږدوئ، په هغې باندې کار وکئ ځکه مشهور او مهم سوالونه دي. هیڅ یو سوال باید له تاسو څخه پاتې نشي. دقت وکئ، د فعالیت سوالونه په دې ډول دي. که چیرې د شعاع 10 مترو سره برابره وي او مرکزي زاویه یې مساوي وي له 45 درجو سره، نو تاسو یې مقابل قوس طول پیدا کړئ. 45 راډیانه درجې نه بلکې راډیان ده، نو جواب دا 450 متره. 450 متره. دویم مثال په دې ډول ده. که چیرې مقابل قوس مساوي وي له 85 سانتي مترو سره او شعاع مساوي وي له 20 سانتي مترو سره او شعاع مساوي وي له 20 پای سانتي مترو سره، نو تاسو مرکزي زاویه پیدا کړئ. د مرکزي زاویې جواب دا 18 پر 200 پای. همدغه کانکوري سوال ده، په یو نوي کې راغلی و. یو بل مثال ته دقت وکئ. که چیرې آر مساوي وي 1/π سانتي متر سره او موږ ته مرکزي زاویه هم راکړل شوې مساوي وي له 180 درجو سره، نو وایي تاسو مقابل قوس پیدا کړئ. جواب دا 1 سانتي متر. جواب دا 1 سانتي متر. 4 سواله مو 3 سواله مو فعالیت سره د جوابو او دقت وکئ تمرین سوالونو ته. وای که چیرې مرکزي زاویه تمرین که چیرې مرکزي زاویه یې مساوي وي پای پر 2 راډیانه سره، پای پر 2 راډیانه سره او د مقابل قوس 8 پای سانتي مترو سره برابر وي، نو تاسو د شعاع طول پیدا کړئ. دویم مثال ته دقت وکئ. که چیرې شعاع راکړل شوي 4 سانتي متره او مقابل قوس مساوي وي له پای سره، تاسو مرکزي زاویه پیدا کړئ. دریم مثال په دې ډول ده. که چیرې مرکزي زاویه مساوي وي پای پر 2 سره
او مقابل قوسې 5/2 پای سانتی متر سره برابر وي. نو تاسو د شعاع طول پیدا کړئ. 3 سواله مو د فعالیت دپاره او 3 سواله مو د تمرین دپاره په دې باندې کار وکړئ. کوم سوال چې درنه پات شو ما ته یې ولیږئ، انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به زه درته حل کړم. دا مو هم باید په یاد وي، په دې کې دا ډول سوال هم راتلی شي. دقت وکړئ، دا مو انشاءالله در سره نوټ کړی وي. د دې لومړی سوال پر ځای به درته ولیکم. که چیرې دا ډول سوال سره مخامخ شوئ په فورم کې څه کول اسانه دي. دقت وکړئ، که چیرې ویلی وي چې شعاع 10 سانتي متره وي او تیتا یو قیمت هم راکړل شوی په دې ډول 2 پای پر 5 راډیانه وي. د شعاع دویمې شعاع طول هم راکړل شوی وي 12 سانتي متره او ووایئ چې تاسو یې دویمې مرکزي زاویه پیدا کړئ. دقت وکړئ، دا ډول سوال شاید چې یو شعاع نه معلومه وي، شاید چې یوه مرکزي زاویه نه معلومه وي، په دې ډول ساده کیږي. د دې لپاره موږ لیکلی شو چې مرکزي زاویه لومړی ضرب لومړی شعاع مساوي د مرکزي زاویه دویمه ضرب شعاع دویمه. د همدې فارمول په اساس موږ او تاسو کولی شو چې دا ډول سوال حل کړو. دقت وکړئ، په دې ډول سوالونه اکثر عبارتي وي، یعنی یو موټر یاد کړی وي یا موټرسیکل یا بایسکل. ویلی وي چې که چیرې د لومړنی ټیر د مرکزي زاویه دومره او شعاع دومره وي، نو د دویمې ټیر یعنی وروستی مرکزي زاویه دومره او شعاع پیدا کړئ، یا شعاع دومره مرکزي زاویه پیدا کړئ، یا په لومړنۍ کې کومه برخه نامعلومه وي. د دې پیدا کولو دپاره همدغې مثال ته دقت وکړئ. موږ ته لومړنۍ شعاع او لومړنۍ زاویه راکړل چې د پر ځای قیمتونه وضع کوو. دقت وکړئ، د دې پر ځای خپل قیمت وضع کوو 2 پای پر 5 ضرب د آر پر ځای خپل قیمت وضع کوو 10 سانتي متره. مساوات علامه خپل لیکو. تیتا 2 قیمت نامعلومه ده، تیتا 2 پر خپل حل لیکو او آر 2 معلوم ده له 12 سانتي مترو سره برابر ده. دقت وکړئ، 1 ضرب 5 5 2 ضرب 5 10 2 ضرب 2 4 سره مساوي کیږي. پای سانتی متر خپل لیکو. تیتا 2 ضرب 12 سانتی متره. د دې پیدا کولو دپاره باید اطراف په 12 سانتی مترو وویشو. دقت وکړئ، نو تیتا 2 به مساوي شي 1 ضرب 4 4 3 ضرب 4 12 سانتی متر له سانتی متر سره اختصار کیږي. نو صورت کې یوازې یو بقي پاتې کیږي او مخرج کې 3 بقي پاتې کیږي. پای په خپله لیکو. همدغه سوال د حل طریقه زده کړئ. انشاءالله چې د ته مشابه سوال بو تاسو څخه بیا پاتې نشي. یو تمرین هم درته لیکم، په دې کې فعالیت دا باید تاسو ساده کړئ. دقت وکړئ، که چیرې د یوه موټر د کوتور لومړنی کوتور د ټایر لومړنی کوتور اندازه 1 سانتي متر وي
او د دویمې قطر اندازه مساوي وي له 140 سانتي مترو سره. نو د لومړنۍ زاویې اندازه ده 80 درجې او د دویمې زاویې اندازه تاسو پیدا کړئ. دقت وکړئ موږ زده کړي وو چې تیتا 1 ضرب ار مساوي کېږي تیتا 2 ضرب تیتا 2 خو اما دلته موږ ته راکړی قطر ده او دا په یاد در سره ولرئ چې شعاع مساوي کېږي دقت وکړئ شعاع مساوي کېږي قطر تقسیم 2 باندې یعنی د قطر نیمایي برخې ته شعاع ویل کېږي ځکه که چیرې موږ او تاسې له شعاع څخه یادونه کړو شعاع هغه کرښه ده چې مرکزي زاویه مرکز د دایرې له محیط سره وصلوي او قطر بیا د دایرې 2 نقطې سره وصلوي. نو موږ وایو چې قطر مساوي نیمایي برخه له شعاع سره مساوي ده. همدغه فرمول څخه حلیږي. جواب مې هم درته د دغې پیدا کړی ده چې 15 پای پر 180 سره مساوي ده. 15 پای پر 180 سره مساوي ده 108 سره مساوي ده 108 راډیانه یعنی د راډیان له جنس غوښتلې ده زاویه او جواب ده 15 پای پر 180 راډیانه. لومړنۍ کې موږ 3 رابطې زده کړلې 3 واړه ساده او اسانې په هر رابطه کې مې جلا سوال درته حل کو او یو مې فعالیت سره د جواب یو مې تمرین درته واچولو. په دې کې مې هم درته ساده کړو سوال او هغه هم په ډیره ساده طریقه یو مې درته فعالیت دپاره واچولو سره د جواب پیدا کړئ او کار پرې وکړئ. دلته قطر یاد کړ د اکثره د کانکور په فرمو کې له قطر څخه یادونه کړې وي نو باید تاسو په دې باندې ځان نه پوه کړئ چې قطر نیمایي برخه د شعاع ده یعنی همدغه برخې نیمایي کړئ او په دې فرمولو کې وضع کړئ انشاءالله چې جواب یې لاسته درشي. دا وه د نننۍ ورځې درس. په راتلونکي برنامه کې به د زاویې معیاري حالت سره انشاءالله اشنا کیږو. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.